بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو کار کوو په کنډیشنل فارمیټینګ کې. فارمیټینګ دغه ته استلرنګ روغن سټایل ورکي. خو دلته کنډیشن وای شرطیه فارمیټینګ دې ته ورکو. د مثال په توګه ول بده کې هایلایټ سیل رولز هغه ټول فیسونه هغه ټول عددونه چې زیات وي له عدد نه ګریټر دین نو یو ته یو قسم رنگ ورکړي. مثال په توګه چې 900 نه زیات وي یو ته یو ډول رنگ ورکړي. رنگ ته دې ځای ته انتخاب دغه رنگ بل یو رنگ په دغه وروسته چې کله ته دې کې کوم عدد له 900 نه زیات کې خپل دغه رنگ ته اوړي. یا د سیم کولای شي د انتخاب کې کله به تر لری کوم لرګي کې ته کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز انتخاب شوی وجودن د لری بل به دې کې لیس د دی عدد نه چې کم وي. مثال ته چې شپږ نیم سو نه کم یو ته قسم رنگ ورکړي هغه صرف یو عدد ده. کومای چې دا رنگ په خپل خبر کې کدا دا وی کې دا مخ کې اپشن مو ویلي دې لپاره براشي کسٹم فارمیټینګ ته او دلته د 2003 چې کوم ایکسل دغه فارمیټ ته چې بیک گراوند رنگ دا څه کا بارډر ورکه نه ورکه ته فونټ کلر یې د بولډ هم کلیکل او لیکل رنگ مرته بدل ک سایز ته انتخاب ول شي او کې غسټل تبا اوړي. لو دینه پس د نور ته هم د غیر کوم تاسو سټایل برابر ولای شي بټوین د دوه عددونو ترمنځ چې د 0 د 20 یا مثال د 500 د 0 ترمنځ چې کوم عددونه یو ته ډول رنگ انتخاب کړل دي. بل د دې کې ایکوال ټو چې مساوي وي عبادت را د مثال په توګه زه ته چې 14 عدد چې چیرته لیکلې وي یو ته ډول رنگ انتخاب کړي. نه پس هم په دې وجرو کې کڅو 14 عدد لیکي د رنگ ته په خپل اوړي او ورسره په دې کې ټیکسټ ډیټ کنټینز ټیکسټ لیکل تور توای وتم چې هغه لیکل چې په یو کې وی څه شی وب کې خان وب کې جان وب کې منګل وب کې زازا وب کې وغیرہ وغیرہ د تاخير وب کې او امزای وب کې چار څوک دران وب کې یا په یو کې چې ا وی په یو کې چې الف وی په یو کې چې بی وی نو زه چې هغه ټول نمونه چې په یو کې د ال استعمال شوی وي یو ته دا رقم رنگ ورک علی ولی ټول کېستا علی علم علی خیالی علی 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 لالا اخر کې لالا نو ټول کې د لام یا د ال استعمال وو. نو کله چې تاغه یو توري وتولي کې یو حرف یو لغت ولي کې یا یو جمله ورته ولي کې یو ته دغه ډول رنگ درته ورکی. ډیټ اکرینګ تاریخ د فرض کلی کله ده او وای چې تاریخ باندې ورګل ته خو خیر تاریخ نه لري کله یسترډي پرون ورځ لپاره یو رقم رنگ انتخاب کړ ټوډے نن ورځ سبا ورځ لپاره انتخاب تیر ورځ کې چې کومه حواله اجرا کړی وي کنه یو ته سره کم رنگ ورکوم تیر ونی کې this week next week راتلون دا ونی راتلون کې ونی تیر ونی دغه میاشت تیر میاشت دا میاشت او راتلون کې میاشت که په میاشت سیستم سره برابر ک دی ونی او کې دی ورځ رنگ به غاوړي. مثال درځي کې ته انتخاب فرض کواله کې کار کې تاریخ به انتخاب کوي چې پرون ورځ لپاره چې پرون کومه حواله موږ اجرا کړی وي اکثر د چې د پرونی ټول خلک یې ورته رسېږي چې کوي کنه نه وخت چې سبا یې موږ درځو کنه پرونی د کومه اجرا شوی دی یو ډول رنگ انتخاب تاریخ بدلی کړی هغه تاریخ ته رنگ ورکړي هغه رقم چې سبا تاریخ راځي د نن تاریخ ته چې کومه وړي د پرونی ته کنه خپل د غرنګ ته اوړي چې مطلب دا اجرا شوی دی دا نه دی اجرا شوی. له دې نه پس چې په دې کې ډوپلیکیټ ویلیوز تکراری کوم نمونه وب کې یا د دونه وب کې اگر ته وته کې یو ډول رنگ انتخاب کته څنګه علی ډیر ور لیکل شوی کله چې نو ډوپلیکیټ نه یونیک یو ور چې لیکل شوی یو وته قسم رنگ ورکا نو هغه کولای شي د ورته بدل کی او که په خپل خوخه چې د رول جوړول شي ته بیا راځو مختلف سټایل نه دی بده کې یو سټایل به ورته انتخاب مختلف په نیو رول کې بیا هم د اپشن راځي. ټاپ باټم رولز اولنی لاس نمبرګان چې دی هغه ماته تن چې یو قسم رنگ ورک چې زیاتې نمبر وي ټاپ 10 آیټمز په دې کې به کې دې ډیر وخی ځکه چې تکراری دي کنه فیسونه دي 1400 نو که کومه تعداد ته کومه شي تاسو ګورم 15 انتخاب کړی دا چې 15 خو دلی کله زیات هم خي څلور دیوس 15 خي ځکه چې تکراری دي کنه کې غلطيږي خو په نمبر کې بیا کله یو نیم په وینم سیف کې دوه نفر د سی وی چې غو نمبر یو رقم بل چې دا په دغه کې اولنی لس فیصدي کې فیصدي معلومه کړي
باټم ټین اخرنی لس کسان یا اخرنی لس فیصدۍ دا یو چې اوسط نه زیات نمرې لري هغه ته قسم رنګ ورکړي ګوره زه اوسط دلته معلومه مساوي ا وی ای ار ای جی ای ایوریج او ورته چې دی اوسط معلوم کا نو دا کوم عادت چې اوس راځي دی به نمرې زیات وي دا فیصونه 1410 تاسو وګورئ 1400 واسه چې پکې څنګه دي کې 1400 انتخاب ده حالته اوسط څومره ده دا به زه کلیر کوم لکه چې مخکې مون په لګولې یو نو د دې نه ته د لری کا بیا په لګا بیا څنګه ورکا چې اوسط نه چا زیات نمرې یو غوته قسم رنگ ورک دا غلط شي که څنګه چلس اکسل هم لکه ځګر ورس دیار لسه وایي کې انتخاب کې لازم چې دا غلط شوی وم انا هم را کړی غلطي صحیح ده دغه کې غلط شوی دا 1400 ولې انتخابي اوسط یې 1225 ده باید د کمپیوټر باندې چلو شه په اکسل باندې د دې نه بغیر بل په دې کې بلو ایوریج اوسط نه کمی نمرې وي هغه ته ول رنګ انتخاب خو کاپشن دا غدي چې مطلب لرنه کې معلومیږي چا نمرې زیات دي چا کم دي هم دا رقم کده غتر لري کوي کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز انتخاب شوی وجونه لري کا ټول شیټ نه لري کا یا د ټیبل دی جدول نه لري کا جدول دا نه ده کا ځکه دا کار نه کیږي لګوس دغه کې جدول راځي او پیله ټیبل نه ده ویلې هغه نه لري کا ورته ټول شیټ نه لري کا ووس راځم مرتبه مې د کار وکړ دې باندې وسته دغه سټایل ولګو دلته په دې ځای کې دلته وګورئ چې کوم رپورټ مطلب د زیات نمبر د کوم چې ښکته د کم نمبر چې کوم یو باندې تاسو ته کلیک یا دغه نوم کا اپشن آیکن سیټونه دي دغه طرف ته زموږ د څه شول ښه دغه علامه دغه یو ته سره اشاره چاته بلې کړه ترافیک عادي ودرېږي کوم لین موټر ته سره اشاره وبلسي او مطلب نسی تلای مخ ودرېږي تر څو چې شنه شوی نه او چا مثال سیګنل چې کوي دی هغه راځي کنه نور بیا چې چا کمزوري ته چې بام نه اسمان ته څنګه چې غږ نه راځي تک سیګنل کمزور دی غوښمن کې کوي کنه هم دا رقم نور هم نیورول هغه دلته به چې موږ راغلو مور رول ته تقریبا هغه رقم ده سره کوم رول جوړه چې نه جوړه زه ته دی اولي زه تلار شه دلته راځم ته ډیټا بار کې کار وکړ رنګ یې خدای شوخ رنگ ورکا هغه ټول دلته شته خو له ته صرف رنگونه په خپل خوخه سټایل په خپل خوخه ورته برابر نو انګلیش باندې کې پیګ دې کار کولای شي کني د اکسل نه زیات کار په دغه کې د ویب کې لګیا اوسې رنگونه کې ډېر ورځ لګیا ورته مې ځونه لری کوس دا فارمیټینګ کلیر کا فارمیټینګ او منیج رول ته کلار شي دلته هم بیا د 2003 چې کوم سټایل د پیغه کې راځي نیو رول ته بیا هم هغه اپشن دلته راوړي د دې نه ټیبل راته جوړ کا زه به دې شیډینګ لري کوم ما هو د لیکلو رنګ ورته وکړ لیکلو رنګ دې تم چې خو نو فلیک ښه ورته هم دې نه ټیبل جوړ کا سټایل ډیزاین ورته انتخاب کا کما انتخاب کا دا کنه غلطی مې کړې یو حجرې کې به کلیک کې بیا به راشي ټیبل یا سټایل انتخاب ګورو ټول په خپل انتخاب کله دلته ګور دا کې پرې ہے د مجموعه زه غواړم چې دا هم کې راوخلم دا بټن وینئ دې باندې به کلیک کې اوس په خپل انتخاب وکړي یا به دا ډیلیټ کې دغه ځای کې به کلیک کې او انتخاب وکړي My table has headers मतलब दिमाग टेबल द आईडी नेम प्रोग्राम फीस د نو لیکلي دي ته headers وای کنه دې لیکل د بغیر فعال کې اوکې به دې بخپله به الته او کالم د ته انسرت کی زه ته دې لری کا دا رنگ مم واړو تور تا ورته ته وایم چې بیا دې ټیبل ته جوړ کا د خوش خوانه ټیبل ته جوړ کا ټیبل headers لري تاسو ګور دا headers فلټر موږ تاسو به ورسته وته چې فلټر بټن فعلا تر لري دینه جدول جوړ شي ګوره ډیزاین ټیبل ټولز راغلی دا کلیک نه کړه دا کلیک ښکاری په دې کې فرست کالم دی رنگوي نه وي د رنگ لاست کالم دی رنگوي دا موږ تاسو ټوټل رو لري نه هیډر رو دی نه لري او بینډډ رو دی نه بینډډ کالم دی ټول موږ تاسو لري دا سټایل نه مهم ویلو
کنه نو وخت یو دا آپشن د کې ایکسپورټ دا ټیبل بل پروګرام ته ولېږه شیر پوینټ یا ویجوال پیوټ ډایګرام ته خدا موږ لرل ته فعلا خدا غ بټن چې بیا په ډیټا کې بیا تکراری کی بل پروګرام نه ایکسل ته موږ تاسو ډایرکټ جدول راوړو بیا دا بټن یو ډول اضافي دی حالت سلایسر چې کومه د وخت راځي بیا په پوه شي فلټر پر کم کار کوي فلټر موږ تاسو نه دی ویلای همدا رقم د ټیبل د کڅ نومور کوي د نومور کا فرض کړئ فیسونه ټیبل ده چې کوم ځای ته مستلاره دا ځای کې متولي کې فیس ډایرکټ دی یو جدول ته رسي او بل لدينا رسالي سايز ټیبل د ټیبل سايز زیاته کومه دی باندې کلیک کا ګور دا نه کې راخسته کنه ورته انجو سايز لږ زیات کا کنه والک ټیب هغه خپل لګی چې جوړ اندو بل لدينا وسته چې بل سمرایز د پیوټ ټیبل په انزرټ کې راځي البته بیا ریموو ډوپلیکیټ تکراری تر لری کا تکراری هیڅ شي ته وایم اول فل دراشي مای ډیټا هیز هیډرز دا مپ کې شمار دا کته کې وګوره کدا غیر فعال کې به دغه کوم د ګوري د تکراری ده کنه دا آی ډی نیم پروګرام فیس څلور ور انتخابي دي مطلب دا چې تکراری به ایکسل پروګرام هغه ویلیو ته وایي چې نوم یې رقم وي آی ډی یې رقم وي پروګرام او فیس څلور واره او کوړته چې نه کدا توکي کې نشته کې یا نشته دغه چې اړیږي ټول مختلفه د مسلسل شمیره ده خو که زه ورته وایم چې ډوپلیکیټ ویلیو د کار وکړي ته وایي چې نوم پروګرام د تر لری کایډي نوم پروګرام او فیس کې تکرار شوی وي هغه ته تکراری وایا اوکې کا نو چې یو کس د څه وکړي بیا یې اند کومه تاسو ته وګورئ چې کله زه ورته وایم چې صرف یوازې نوم تکرار شوی وي څلور اند او تاسو کولای شئ دغه ځای کې څه بټن دي سلیکټ آل ټول انتخاب کړئ ان سلیکټ آل ټول غیر فعال کنورټ رینج په دغه سټایل کې پرېږده خو ټیبل تر ختم کړه ټیبل ټوز لال په دغه سټایل کې پاتې شي ورته چې اند وک بیا ټیبل سره راغی نو اپشن موږ تاسو ویلې اوس راځو بیرته ورته دا د سټایل ته بوزته بس ده کنه کله کې نورم شاته بوز وسیش خپل حالت ته راوس سیل سټایل یو حجره ته سټایل ورکړي مثال ټوټل ته غواړي چې سټایل ورکړي ټوټل خپل د جوړ رسي دا ټایټل هډینګ 1 هډینګ 2 تم شته یا دا سټایل نه دا صرف په دغه باندې نه کولای شي په ټول باندې اپلای کړي پوتما ډبل ډایرکټ بل چې دا په دې کې یو سټایل دا نیو سټایل کې خپل سټایل جوړې دی باندې کلیک کا ورته چې سټایل ته نوم ورکا څنګه یې ګورکا هفتي ګل نوم ورکا هفتي ګل سټایل او دا چې د ټول غیر فعال کا او فارمیټ ته راشي ورته مې کار وکا فلیکا with this color او رنگ کدی لیکلو with spin color okay نو سټایل نه لیکل کلم اوکې دا سټایل څه شو دا سټایل دلته جوړ شي هفتي ګل سټایل باندې کلیک ډایرکټ د سټایل ته ورکی بیا کته چې نو فایل را خلاص کنټرول ان هغه هفتي ګل سټایل چې دلته نشته نه کاری کنه که غواړئ چې چا په بل یو فایل کې چېرته سټایل جوړ کړي هغه فایل هم راخلاص کړي نوی به هم سره راخلاص کړي د خپل دی غواړئ چې سټایل دغه نه راکاپي کړي ډایرکټ نو را به شي دلته مرج سټایلز کوم یو کې درته چې دې کې ده دې کې چې کوم سټایلونه ټول دلته راوړو ګورئ ورته هغه سټایل دلته راکاپي کړه پس له دې نه په دې کې موږ تاسې وایو تاسې خدای په نیکي مل شه انزرټ په دغه ځای کې وا حجره یو سیل انزرټ کا خو شیفټ سیز ډاون کته یو حجره د حجرې کته ویسه بیا ورته چې یو بل سیل هم انزرټ کا خو شیفټ سیز رائټ کی طرف ته ویسه بیا ورته چې د کارو کا مکمل رو یا مکمل کالم د دې لپاره دلته آپشن شته انزرټ روز یو رو اضافه شولا انزرټ کالمز زه به دې د سټایل ختم کوم کې تاسو اجازه
صرف بارډر ورکړم دلته وګورئ مکمل رو انزرټ شو که مکمل کالم دی پکار دی بیا به راشي دلته انزرټ کالم او که شیټ انزرټ کړئ مثال شیټ 3 کې ولاړ یو بل هم غواړئ دغه بټن باندې هم کېږي کولی شي دلته راشي انزرټ شیټ دغه د څلورم همدغه رقم که چېرته زه لاړ شم دې ځایه ډیلیټ ته ډیلیټ دغه مخالف ده فرض کړئ دلته مې کلیک هغه رقم د هغه انزرټ ده ډیلیټ سیلز شفټ سیلز دا پورته یې رسوي یوه حجره دا حجره ګوره پورته ورغله بیا ورته وایم چې دا حجره ډیلیټ کړه دا لیکل دې طرف ته راوړه نو را به شي دې ځایه ډیلیټ ته انډو دغه ډایرکټ دغه کار وکړه خو زه ورته مې داسې کار وکړه چې دې ځایه لاړ شه شفټ سیلز رایټ لیفټ چپ طرف ته ویسه مکمل رو ډیلیټ کړه دا آپشن دلته هم ستا هلته هم شته پکې یا دغه کالم هم تر ډیلیټ کړه یا د څلورم نمبر شیټ مې جوړ کړی و که نه دې نه هم خلاص کړه رایټ کلیک ډیلیټ سره هم کار کېږي رینیم هم شته پکې ډیلیټ اوس راځو بل چې دا په دې کې فارمیټ ده فارمیټ د سټایل لپاره استعمالیږي دا داسې هم زیاتېږي که نه دې سایز او کولی شي تاسو داسې هم زیات کړئ دلته اوس راځو هغه زه غواړم چې دې ټولو حجرو سایز زیات کړم حجرې فرض که جوړو کم سایز را به شي خلاف رو هایټ د جګوالی ده زیاتی 15 ده اوس ته مې داسې که ورته 15 که چې جګوالی زیات شي ولیده بیا ورته وایم چې نه داسې کار وکړه اټوفیټیکه خپل حالت یې راوله د دې کالمونو پلنوالی کم کړه چې حاضري شکل ته یې واړو کالم 8.4 دی ورته وایم چې 2.15 که کومې حجرې دي چې انتخاب کړي د هغه سایز به خپله کم سي ډېر شوقي رنګټون دې په لګولي او که چېرته د لیکل کې کړي مثال طور کې لیکلی جان یا خان او دغه غواړي چې غټ کړي دغه کالم اټو فټ ته چې کله راشي لیکلو مطابق یې دا پلنوالی زیاتوي کموي حضور ته هم چې خپل حالت ته وړم څومره چې د دې پلنوالی ده باید د دوم دغومره شي تا ته که سایز نه وي معلوم نو را به شي ډیفالټ ویډ ته دلته وګورئ 8.4 نو دا به اوکې کې را به شي ورته چې اوس مې ولیده دلته به ورته ولیکي 8.4 دغه سټایل ته به واړئ بیا راځو ورته چې هایټ که دغه روز هایټ که د یو څو مې رنګونه هم کې بدل کړه د دې دا روز شپږمه تر نهمه پورې دا پټ که را به شي دلته هایډ روز پټ شو بېرته یې ښکاره کوئ که ځای نه ورته معلوم کنټرول پلس ای به کنټرول به انتخاب کې بیا به راشي دې ځای به ان هایډ روز کې دغه کالمز ډي نه تر ایچ پورې دا پټ که دلته تاسې وګورئ هایډ کالمز سی آی بېرته غواړي چې ښکاره یې کړي را به شي بیا دلته ان هایډ کالمز مکمل شیټ 5 راته پټ که د دې لپاره به راشي بیا دلته دغه هایډ ان هایډ ته هایډ به یې کړي بیا بېرته ښکاره کول غواړي بیا به هم دلته راشي ان هایډ ته او انتخاب به یې کړي اوکې به یې کړي بل چې په دې کې رینیم که دې شیټ نوم بدل کړه دغه ځای کې ګورئ کولی شي نوم ورته بدل کړه ته د داخلو باره کې ده او داسې هم کولی شي رایټ کلیک رینیم شیټ دې ته نوم ورکړی فیسونو باره کې وغیره وغیره همدا رقم دلته څه نور شیټونه هم دي فرض کړئ اوس راځم بل آپشن ده په دې کې موو آر کاپي شیټ موو دا معنا دا شیټ له دې ځای نه دلته داسې وړل کېږي په کلیک که صحیح شه او کولی شي داسې دې ځای هم ویسئ را به شي دلته موو ته او ورته به چې اخري ته یې ویسته موو ټو اینډ نو ګوره دې طرف ته یې ویوړ او که غواړئ چې یو نقل مکمل شیټ دی یوه کاپي بله هم ولري نو را به شي دغه لپاره بیا دغه ځای ته موو آر کاپي ته دغه باندې به کلیک کړئ کریټ کاپي کوم ځای کې غواړئ ته چې اول سر کې وکړئ هلته وګورئ بیا غواړئ چې دې رنګ بدل کړئ د ټیپ نو را به شي بیا دلته ټیپ کلر ته او رنګ به ورته بدل کړي فیسونو ته بل رنګ انتخاب کا خطرې غوندې او همدا رقم د نه ښکته چې کوم آپشن د پروټیکټ شیټ موږ تاسې په انفو کې ویلو د یوه شیټ ته پاسورډ ورکړئ دې کې باید څوک کار ونه کړي نور شیټونو کې پروا نه کوي خو دې کې یو بل نوښت هم ده موږ تاسې
داسې کار کړی یو فارموله هم جوړوه نیم پروګرام فی دلته مې فارموله جوړه کړې وه مساوي اف که چیرې دا حجره مساوي شوله له ورډ سره کاما بیا د ورډ فیس ولیکه بیا کاما بیا اف که چیرته دغه حجره مساوي شوله له اکسل سره یا الله خیر ماله که څه غلطي وکړله له اکسل سره کاما بیا د اکسل فیس ولیکه او که هېڅ شی نه بیا صفر کې ولیکه دغه فارموله مې داسې ښکته هینډل کړله تر دې ځایه بیا راغلم دلته مې ټوټل هم معلوم کړ اوس دلته یو کس راځي علي اوس څوک چې داخلي کې کوم څه کې کار دی صرف نوم به لیکي او پروګرام نوم به لیکي علي په اکسل کې داخل نو زه نه غواړم چې دلته د تغیرات وکړي دغه دوو ځایونو کې صرف اجازه ورکوم دوو کالمز کې نور کې اړتیا هم نشته دی ګوتې وي که چېرته ګوتې کې وي دلته تاسو وګورئ فرض کړه زر کړه د هغه نه پس ته راغلی اکسل نو دا په ورډ کې وي دا کس نو فیس کې تغیرات نه راځي ځکه دې نه فارموله ډیلیټ شوله پاس وګورئ دې کې شته خو دې کې نشته زه نه غواړم دا څوک بدل کړي دغه لپاره به داسې کار وکړي د فارموله بیرته دغه سټایل ته واړئ بیا به داسې کار وکړي دغه حجرې به انتخاب کړي پابندي په لګوم څوک چې داخلي کې فیسونه کې باید ګوتې ونه وي دا د ته انتخاب کړی دا به شي دلته فارمیټ سیلز ته د لاک سیل به غیر فعال کړي دې ځای کېږي چې په کلیک کې یا فارمیټ سیلز ته لاړ شه او پروټیکشن ته لاړ شه لاکډ غیر فعال کړي هډن هلته ډېر تفصیلي وکړه دلته صرف یو آپشن دی اوکې اوس دلته تاسې وګورئ هغه آپشن ګوره لاک غیر فعال شوی پروټیکټ شیټ ته اوس راشه دلته پاسورډ ورکړه اوس دلته که دی لیکل کې اجازه نشته دلته لیکل اجازه نشته دلته نشته په ټوټل کې نشته لیکل اجازه چې دوی تغیرات کې فارمولو کې خو دلته دته اجازه شته ته چې جان راځي داخله کوي په اکسل کې بس صرف دغه دوه حجرو کې دوه کالمز کې دته اجازه ده نو حساب کتاب نه ګډوډېږي اغلا امکانات هم کې ختم شول فهمې دي څومره ته چې بس ده څه وایي بس کومه ده زه خو یې نه وینم